سنت پر خودل څنګه دی مجرم دی حضور علیه الصلاۃ والسلام 12 رکعات بخاری کې راځي نو 12 رکعات سنت دی مواظبت دی په چې همیشه کې نو دا ثواب دی خدای بوله جنت کې بنگلې جوړي او چې نه کې کله کې کله نه کې مجرمي او نه هغه ثواب داته ملاويږي دا به همیشه کوي حضور علیه السلام د ساره سنت په سفر او په حاضر کې نه دی پرېخي او نه سنت چته پرېخي دا وتر هم نه دی پرېخي نو سنت وکوي چې کوم گمراه فرقې یا اهل حق نه یغي سنت نه کوي اکثر او تاسو د هغې مقابلې په وجه اوس علما وایي فرض هم جومات کې کوه چې ویران نشي جومات او وتر او سنت موقت ټول جومات کې کوي لکه باره خلک نه کوي چې کوم د صحابه کرامو مجتهدینو دشمنان دي هغې په ضد په وجه پرېښي دي تاسو د هغې په مقابله کې سنت جومات کې شروع کړي کور او دکان کې نشئ کولی دا چا لیکلي یاجوج او ماجوج به غوږونه لري او یو دا خو ما ویلو ته داسې خبرې دي یو غوږ یې دومره لوی دی چې لاندې تولۍ داسې ویړی کې اوده شي او دا دویم غوږ دومره لوی دی چې پلاستن ته جوړ کړي دا د نوح علیه السلام د اولاد یافس ابن نوح یافس د روم او د یونان کې پاتې شوی دی دا د هغه په اولاد کې دی څه پکې ترک دي دا تر لږ بار شو متروک شو د اسد سکندر نه او صافوا دي د غرونو علاقو خلک دي او دغه منګولیا وسطي ایشیا او ایشیا کوچک دغه طرفونو والا خلک خدا به قیمت سره نږدې دا به راښکاره کېږي دومره غټ غوږونه نه دي عام انسانان دي ګیس راښکونکي ماشین څنګه دی سوی ګیس نو ښه کار نه دی ځکه د ګاونډیانو حق به واخلي خدای دې حکومت هم توفیق ورکړي دا د حکومت مسله ده چې د ګیس پریشر ولې نه پوره کوي خلکو ته کنیکشن یې ورکړي دي دوی په جلسو پسې ګرځي الله باندې عقل او هوښیارتیا ورکړي یا الله زمونږ نه راضي شه یا الله واړه او لوی ګناهونه ټول معاف کړي د دین هغه رڼا او یا الله د اعمالو حلاوت زمونږ نصیب کړي د کلک ایمان خاوندان هم کړي موږ د دین د خدمت دپاره قبول کړي څوک چې د دین خدمت کوي د علم او مدرسو او دغه شان ښکلې خلکو سره ناسته اهل حقو سره او دعوت او تبلیغ په سلسله کې لګېدلي دي د هغې ټولو د هغې د ملګرو یا الله حافظ ناصر شي مرکزونه او حج عمره او علم او تعلیم او تجارت یا الله رونق سره روان کړي او پروپیګنډ او د کفارو د بندولو او د هغې نورې خبرې کې یا الله د هغې نه زموږ دا تاجران او دا نور مسلمانان عام د دې پریشانونو وساتي مال او حال او زندګي یا الله د برکت او د انوارو نه ډک یا الله آخرت او د قبر حشر یاد او د آخرت تیاری کې زموږ ژوند تیر کړي زموږ نه راضي شي دیندار تقوادار او شکرګزار هم کړي یا الله د ښکلي اخلاقو او ښکلي صفاتو خاوندان هم کړي او د اخلاق رزیلونه یا الله زموږ سینې پاکې کړي دا حاضر جمع چې چا زړه کې څه دعا ده یو کس دی یو ګردې فیل شوي دي ګردې ورته لګي او نور ډېر بیماران دي یو زنانه د ګردې فیل دي او نه ورته ګردې لګي دعا ورته وکړي چې خدای پاک یې روغه جوړه کړي او خپل لاړې دوی کړي الله بغیر دوی